الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو د صدقة الفطر مبارک یو اعتراض دا کیږي ډیر ورونه د دې پوښتنه هم کوي چې په سرسایه کې نقد روپی ورکول څنګه دي. بعضی خلک دا اعتراض کوي چې نقد ورکول صحت نه لري. الجواب بالله التوفیق. معززو د سرسایه یا د صدقة الفطر چې کم مقدار دی هغه کې نقد روپی ورکول یا د غنمو په حساب یا د اوربشو په حساب یا د کجورو خرماو په حساب یا هم د بل یو شی، دا جائز دی چې نقد رقم نقد روپی د دې په بدله کې ورکول شي. او په دې باره کې ډیر زیات دلایل موجود دي او ډیرو صحابه کرامو داسې کړي دي. امام ابو اسحاق رحمه الله مشهور جلیل القدر تابعی دی. هغه وایي ادرکتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. ما ډیر زیات صحابه کرام لیدلی دي او د تابعینو په زمانه کې وو. دا شان ډیر زیات تابعین لیدلی دي چې هغوی تابعین هم صحابه لیدلی دي. دوی دا ټول ما وکتل هغوی د رمضان په دې صدقه کې دراهم ورکول په هغه قیمت باندې چې کم قیمت د طعام کم قیمت د خوراکو. د امام بخاری رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله استاد امام ابن ابي شيبه رحمه الله په خپل مصنف کې دا روایت نقل کړی په رقم د 10301 او دا شان د خلیفه راشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په زمانه کې هم هغه دا اعلان کړو چې په صدقة الفطر کې قیمت ورکولای شي. په مصنف ابن ابي شيبه کې دا هم راځي په 10390 رقم روایت کې چې امام قره رحمه الله وايي جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر. مجتد امام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله کتاب یا خط را ورسېدی په باره د صدقة الفطر کې. هغه کې دا لیکلي وه نصف ساع عن كل انسان او قیمته نصف درهم. نیمه کاسه ده پر هر انسان باندې او یا د دې نیمه کاسې چې هغه غنم دی یا اوربشه دی وغیره یا د هغوی قیمت دی نیمه درهم. او د خلیفه راشد عمر ابن عبد العزيز رضی الله عنه په باره کې دا خبره مشهوره ده چې هغه په دیني مسایلو کې اول د اهل علم صحابه کرامو څخه پوښتنه کول، د هغوی نه به فتوا اخیستل، د هغوی نه به مشوره اخیستل او دا شان د ده سره چې کم اهل علم تابعین وه د هغوی نه به مشوره واخیستل بیا به یې فیصله صادرول. نو په دې مسله کې هم د مخکې د صحابه کرامو او دا شان د تابعینو څخه مشوره په دې فتوا کې اخیستې وه. هغوی دا فتوا ورکړې وه، بیا د صحابه کرامو په موجودګۍ کې دا فتوا دا فیصله صادره کړل. او په دې وخت کې تقریبا 3000 اصحاب موجود وه چې عمر ابن عبد العزيز رضی الله عنه دا فیصله باسي. په دې 3000 صحابه کرام کې یو صحابي هم اعتراض نه دی ورباندې کړی چې ته ولې دا اعلان کوي چې په صدقة الفطر کې نقد قیمت ولګوي، نقد روپی ورکوي. دا شان مشهور تابعی او عظیم علمی شخصیت امام حسن بصری رحمه الله هم دا فتوا ورکړې وه چې لا بأس ان تعطي الدراهم في صدقة الفطر. دې کې هیڅ پروا نشته چې څوک په صدقة الفطر کې دراهم یعنی نقد قیمت ورکړي. او دا شان په دې کې د امام اعظم ابو حنیفه النعمان رحمه الله هم دا رایه ده چې قیمت ورکولی شي. د امام ثوری رحمه الله هم دا رایه ده چې قیمت ورکولی شي. قیمت په صدقة الفطر کې ورکول بالکل جایز دی.
دلته بعضې کسان یو مشهور اعتراض راوړاندې کوي. هغه دا وایي چې په عهد رسالت کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دور کې ولی په صدقة الفطر کې نقد قیمت نه دی ورکول سوی. جواب دا دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عهد رسالت کې مشهور پیسې هغه دوه شان وه، درهم او دینار، او صدقة الفطر هغه وخت کې یوه کاسه شی و. نو دا درهم او دینار چې وه هغه تر د یوې کاسې په قیمت کې ډیر زیات لوړ وه. درهم نیمی کېدی نه، دینار نیمی کېدی نه. په صحیح البخاري کې دا راځي چې صحابه کرامو په عهد رسالت کې 2 پسونه په یوه درهم باندې واخیسته. نو که اوس په قیمت کې د صدقة الفطر یو درهم ورکوي یا یو دینار ورکوي، نو هغه خو تر د یوې ساعت تر یوې کاسې شي ډیر زیات و. نو بیا څنګه ورکړی وای؟ په هغه وخت کې بله پیسه دومره مشهوره نه وه، په مالیت کې بله پیسه داخله نه وه چې د هغې دا قیمت دا نرخ دومره کښته وي چې د یوې کاسې په برابر باندې هغه ورکول سي. او هلته اکثر بیع هم هغه په عروضو باندې کېدلې. مثلا صحابه کرام ولاړه که هغوی 1 لیټر یا 1 کیلو شیدې اخیستلې، نو هغوی به په بدله کې خرما ورکول، کجورې به یې ورکولې. ځکه چې اوس که دوی درهم ورکوي، دینار ورکوي، نو هغه ډیر زیات دی په دې باندې. ما درته ویل په صحیح البخاري کې راځي چې په یوه درهم باندې اصحابو په عهد رسالت کې 2 پسونه اخیستي وو. دا شان روایتو کې راځي صحابه کرام ولاړه د دکان نه به یې کفرې یا جامې واخیستلې، نو هغوی ته په بدله کې په قیمت کې کجورې ورکړلې، خرما یې ورکړلې. ځکه هلته چې مشهوره کومه پیسه وه هغه درهم یا دینار وه، هغه ډیره قیمتي وه. نو دا یې په قیمت کې نه ورکول، بلکې عروض یا بل یو سامان کجوره به وه وغیره، داسې یو شی به بیا ورکوي. نو په دې خاطر باندې په عهد رسالت کې په صدقة الفطر کې دا قیمت نه ورکول کېدی. نو چونکې بیا د هغې زمانې نه وروسته یا نورې پیسې را ایجې سولې چې د هغوی قیمتونه کښته وه، یا لکه دا اوس عصري دا زمانه چې ده چې بالکل هغه پیسې ورکول کېدلی سي 1.5 110 مثال 500 شاوخوا، نو دا خو بالکل دغومره پیسې برابرېدلی سي. نن سبا د دې پیسو یا د کرنسیو قیمت ډیر کښته دی، نو دا بالکل ورکول کېږي. لکه څنګه چې په اخري دور کې د صحابه کرامو هم دا عمل و، او د تابعینو په زمانه کې هم دا عمل و، او د تبع تابعینو په زمانه کې هم دا عمل و تر الى اليوم پورې. نو په دې مسله کې باید تاسو د خلکو په دې شبهاتو او شکوکو باندې متردد نسئ. په صدقة الفطر کې قیمت ورکول بالکل جایز دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.